د لغمان ولایت مرکز اړوند په دویمه ناحیه کې د حاجیانو کلي تازه رغول شوی سړک دی چې په جوړېدو سره یې د یادې سیمې د سلګونو اوسېدونکو د تګ راتګ ستونزې حل شوې. د دې سړک طول چې د 360 متره ده او دلته مخکې ډېر جنجالونه او دغه ټول خلک شاهد حال دي. الحمدلله چې د مهترلام ښاروالي په دې وتوانېدله چې د دې چارې سرته ورسوي. اول پاس کار ختم سو او دویم پاس کار دا روان دی. هم مهاله د قراردادي شرکت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د یاد سړک چارې یې په ښه کیفیت ترسره کړي. نو زه ټولو ولسونو ته ډاډ ورکوم چې دا پروژه به انشاءالله څومره چې موږ پرې زحمت کړی څومره کار پرې کړی انشاءالله دا به نتیجه ورکوي او خلکو ته به معلومه شي دا پروژه به تر ډېر وخته په خپل وخت همدا رقم په خپل شکل پاتې شي. بل لور ته د سیمې اوسېدونکي او موټر چلوونکي د یاد سړک له جوړېدو خوښي څرګندوي او له مسؤلینو غواړي چې د هېواد د آبادۍ لپاره د خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دغه سړک چې جوړ شوی موږ ډېر خوشحاله یو. الحمدلله د خپل چارواکو نه ډېر منندې یو. نور هم غواړو چې دغسې سړکونه جوړ شي کارونه موږ ته وکړي او مخکې دا خامه و موږ ډېر تکلیف کې ورسره وو. دا سړک سره خو زموږ ډېرې ستونزې حل شلې او د ښاروالۍ ادارې نه موږ ډېر منندوی یو او ډېر معیاري او کانکریټي سړک یې موږ ته جوړ کړ او آینده کې موږ غواړو چې نورې پروژې بلا غوښتنه لرو چې نورې موږ ته زیاتې کړي. د یادونې ده چې د مهترلام ښاروالۍ له لورې له دې وړاندې په 15مه ناحیه کې د 22 میلیونه افغانیو په ارزښت د تیلو پمپ او د موټر وینځلو ځای د جوړولو چارې هم پیل شوي.